السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول به خیر. نوی چې دا نننی ولاګ شروع کړو، شروع خو له خیره وشوه او نن د اختر څلورمه ورځ ده. زه مکلي ته کور له سودا ده، ټماټر او پیاز به راوړو او ماشاءالله موسم ډیر ښکلی دی که نه، ماشاءالله ماشاءالله، او شنه شنه پټي دي او صفا اکسیجن دی، صفا. بس د دې بوټو نه دا اکسیجن چې کوم دی دا دغه کېږي، خارجېږي او موږ چې کوم دی نو دغه کوو، راکاږو نو ډېره مزه کوي. او زه به کلي ته او یاره د دې مرغو د اوازونه سهرنی ټیم د کلي او د مرغو خواږه اوازونه او بس د لرې نه پکې بیزه یو کچ اواز وکړي، چې پکې غوا وکړي، نو ډېر زیات مزدار موسم دی، ماحول دی، ډېر ښکلی صفا اکسیجن دی. ماشاءالله ماشاءالله، الحمدلله. د الله پاک موږ باندې ډېر زیات احسانونه دي او دا تاسو لیدلی شئ. ځو به کلي ته، بیا به باقی ولاګ په کلي کې کوو. صحیح ده، پته نه لګي جاز دی که څه شی دی، اوازونه یې خیزي یا به هلیکاپټر کې او موسم ډېر زیات ښکلی ښکاري، اواز به یې راځي او د دې زیړو ګلونو پکې بل شانتې خوږ بین دي چې راوچتېږي، ډېره مزه کوي. او د دغه موسم دی، څه ورته وایي، د پسرلي مزدار پاڼې شوي دي، د دې پاڼو نه داسې هلکه داسې بین راوځي، ډېره مزه کوي. او تاسو ته اوس زه په الفاظو کې نشم اکسپلین کولی، ځکه د دې ډېره مزه ده، اورې د دې ډېره مزه ده، ماشاءالله الحمدلله. او دا چلول دی، بیا مې چلول وي. دا د اختر څلورمه ورځ ده او د کلي کوڅې خوشې پشې پرتې دي. دا کلی دی، دا پکې نوی ځای جوړ شو او دا ښکته طرف ته کلی دی او سودا به کوو، بیا به ځو. دا جومات دی، ماشاءالله تاسو لیدلی شئ. دا ټیم دی، په دې ټیم کې څوک نه وي پکې، خوشی پروت دی. د کلي نه رالمه او اوس زه لمانځله، ماسپښین یې د لمونځ ټیم دی او انشاءالله سبا به کیدای شي سبا به زموږ د دغه لینټر وي د جومات، نو هغه به پکې تاسو ته ښایو په سباني ولاګ کې. او نن خو جدا کیسه ده، لمونځ وکړو او راووتو او لمونځ وکړو، بهر ته راووتو اوس. او بس د لینټر دپاره تیاری سټارټ دی، چې لکه دا ځای به لینټر له شګه او سیمټ رالي وي، بیا به راخېږي. سبا د خیره سره په جومات لینټر دی او بجې به راوړو دلته که نه مدرسې د جومات ته مدرسې دا شګه چې ده سیټ ټکول غواړي او د خیره سره شګه به څوک سیټ ټکوي، دا به موږ ټول د خیره سره امین. بس چا چې به کوم امداد کړی دی که نه او شرعي حاجتونه دي، خدای دې ولا ټول پوره کړي. امین. صحیح ده. څنګه چې کوم دی نو ګوډې ډک کړو، زیمه او خندادا دی او هغه نورو چې وختي وي نو هغه یو هم نه ښکاري. دی هلک پکې ډېر کار وکړو، لا راغی دی پکې دا کار کوي، ول وس راوړي او دا تاسو لیدلی شئ، راوړه نوره ډینې به هم اوس راځي او یو دوه دریم چت دی له پاسه. د جومات کار سټارټ دی
او منګه پکې موکلو دې ولیکي پیازه خوږ به کې خوږي د جومات شګه وخېجوله مطلب سیټ ته وکړه او اوس زو اخوا ترناو ته نو دغه شو کو څه ورته وایي هغه اوږې پاڼې شو کو او بیا به راځو پیازه ته څه وې څه کې پی دې وې نن ځلې کور کې اوبه ختمېږي نه مړه داسې راووتم ما په کور ته څوک ځي دا پیپونه تاسو دا سیسټمونه کړي دي صحیح چې چرانه خبرې سیسټم یې کړي دي شګه ولري کړه نو دا پیپ هم ستاسو شګه به وتلي دې پیپ خو زه لاس هم نه وړم داسې ته ویډیو ته خان ته وکړې ولې پیپ خان کلک کړلی اوس ورته دی لاس نه وروړی دا به خراب شي بیا به نه ورځي دا به څه چل کوو ته له ګوتې وروړه ما به په ویډیو کې راوستی او فیسبوک ته به لا ورنتلی نه ایندې انا پیپي ویستو دا پیاز ښه او دا چې کوم دی نو دې کلکول بیا ګراني او اول یې نه ویستو اوس یې ویست زه اوږه به شو کوو خیال دی بیا به راځو دغه به شو کوو که نه څه ورته وایي د دې نه به دا یو پاڼه شو کوو او د دې د ابي نوم د دې پاڼو د ابي نوم ډېره مزه کوي د سړي دا غونډ چا خبره هارمون چې دي نو هغه سم راویښ کړي په دې کې هم د دې قدرت یو سمیل یې ښه دی لکه خوشبو یې ښه دی د دې لکه خپله یوه خوشبو به ورته ووایو د دې هم ډېره مزه دا دماغ ورسره سوي خوندګي شي لکه د الله پاک هر کارونه چې دي که نه په هغې کې ډېر غټ څه ورته وایي ډېر غټ کمال دی نو دا بین شو د پودینې بین شو د دانیالو بین شو د دې خپله مزه او څو دا پسرلی هم نه دی نو دې غونډو بوټو د یو ګل او د دې غونډو قیسو پیسو خپل یو ښکلی خوشبو ده او دا به شو کوو اوس دا مونږ شو کول نور به اوس شو کوو او بیا به ځو کور ته الله دا چې کوم دی اوږه وشکوله او زه به کور ته چې اوږه وشکوله دلته رالو سلطانه څنګه چل دی خیر سلمانه خیر دی الحمدلله اسحاق څه شو او تللی نه مړه حیدرآباد ته تللی تللی څه بېکاره کس دی سره ډوسه غږې نه دی کلی پرون تللی ولې 2000 لاړ په کار دا چې څو ورځې خو ایستی دی لاړم چوټې کلاسونه سټارټ شي ښه ټیسټ یو یو ټیسټ ویو ښه زه سلام درته پکې وایو او تپوس ترې نه دی کلی چې تلی او ټلیفون مې راته کوم موبایل دې هم بند دی او دا قصه د اسحاق هم لاړ یاره ده نو ماحول یې خوشی کلی دی ځای راباندې خوشی دی خو زه خپل کار کوه مین خلک صحیح ده زمونږ امن خوښ دی صحیح ده دا ګلونه تا وشکول امن پرست ګل شوکی نه ګل له اوبه راوړي سره مینه ساتو صحیح ده زمونږ ډز سره کار نشته او نه د جنګونو سره کار شته نه په جنګ باندې بحث کوو نه له چا سره په اسرائیلو باس کوو نه په ایران باس کوو موږ انسانان یو موږ فرقې نه منو فرقه پرست نه یو الحمدلله موږ ژوند پرست خلک یو له ګلونو سره مینه نه کوو نو سبا کوو یاره نو ګلونه سره خلک مینه کوي اوبه لوی سړک دی لکه دغه چې ولاړ دي دا منصور دی منصور السلام علیکم دا هم زمونږ خوری دی څنګه چل یاره خیر دی الحمدلله ته وایه خیر دی شکر ماشاءالله دونه ډېر دي چل ښه دی ښه دی بس د ډاکټر صاحب ګلونه یې د ویښه ویستي دي او وایي چې موږ ژوند پرست خلک یو ستا په دې په باره کې څه خیال دی زما خو خیال دا دی چې لکه ژوند پرست خو داسې نه وي د ده چې دا ګلابونه ښخ وی ده به په دغه ځای باندې پرېښي وی چې لکه داسې دي که نه چې څه یې خوښ وی دا به په هغه ځای و چې لکه اوبه یې ورته اچولی نو دی بیا ښه دي تاسو دا اوس ځای شو دا ځای شو په کار دا چې اوبه یې ورته اچولی خدمت یې وله کلی په خپل ځای دقه او دا سویل دی سویله ته څه کوې زه خاصې راووتم د هلکان نه وتې ما چې صاحب دی ګرمه ګورمه جوړه کل وه
ها ماما سره مینه ده دا پکې اوچت کې د په دې جیب کې کېده ډېره مزه کوي په ټیک ټاک کې نه ټرن نه وتلی خدای پکې کې خو اخر ډېره مزه کوي یو رات پر جیب کې مې کېده نه زل سیستم برابر مو درو نه دا بد ښکاري خو دا ډېر زیات مزدار ګلونه دي د دې هم داسې هلکه بین دی ډېر زیات سمیل ډېر مزدار دی ښه سمیل دی او سمیل نه خوشبو دی نو ډېر ښکلی بینی دی او دا قصه پیسه ده او دیو سنیپونه کوي په ما پورې خاندي وایي چې په غوږونو ها دا تاسو زمونږ لکه مخې ته سیلیبریټي یې تاسو دا اوس نه ویډیوګانې کوو چې سبا له زموږ سره پروف وي چې زما ماما دی دا زما سره یې څه تصویر یې دا شته ثبوت شته څه که بیا ته اوس ویډیو را سره نه کوې او څه پته بیا څه چې وایرل شي بیا نه کوي نه الله دې نه کړي بس مونږ به ټول وایرل کېږو ښه انشاءالله که یو پکې وایرل شي بیا به موږ له ریپوسټ وایي صحیح ده ریپوسټ خو نه وایم په تش ګاډي خو ریپوسټ نه وایم ته تش ته ګاډي ویډیو ورکوې موږ بیا ویلاز سٹارټ کړل ته صرف د ګاډي ویډیو ورکوې چې ته پکې راغلی بیا په تا باندې ریپوسټ وایم چې ستا مخ پکې لکه شکل پکې صحیح ده زه شکل به پکې راولي کوم وایي دا دونه څه خاص خبره نه ده اوس به ځو کور ته دغه حل دی نه